د ملاکنډ سره تعلق لرونکي ولسی شاعر محمد حسین اختر د چاربیتو او بدلو مجموعه فاصلې د مخکتنې درنه دستور شوي چې پکې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ستر لیکوالانو ګډون کړي او دا مجموعه د پښتو ادب په څانګه کې اضافه ګڼلې ده. نور تفصیل د سید زمان صبا په دې رپورټ. د ملکړ زرخیزي خاورې په هر میدان کې داسې خلک زیږولي دي چې په ټوله نړۍ کې د دې علاقې پیژندګلو کړې ده. د ادب په لحاظ هم دا خاوره ډېره زرخیزه ده او د علاقې داسې لیکوالان پیدا کړي دي چې د ادب جوړې ته ډېره پنګه ډالۍ کړې ده. د خپل ملکړ لخوا د ولسی شاعر محمد حسین اختر د کتاب فاصلې د مخکتنې او درنه دستورې تابع شوی و چې مشري د ملکړ پوهنتون پښتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر علي خیل دریاب کوله. په دستور کې د صوبې د مختلف برخونو لیکوالانو ګډون وکړو. ډاکټر علي خیل دریاب، مشتاق احمد مستخیل، خیال ګل خیال، صهیب زر، رشید جوهر، انور خان انور، ضیاءالدین ضیاء، کپور خان بابا، زخمی شینواری، ظفر علي ناز، فضل نعیم نعیم، نور جلال جلال او د پل صدر علي محمد خان په ولسی ادب او خصوصا په چاربیته ګټورې خبرې وکړي او ولسی ادب د کتابي او تحریري ادب بنیاد وګرځاو. ولسی ادب د یو قام د ژبې، کلتور او اقتدار او روایت امین او د یو قام د شناخت یو ښه ذریعہ ده. په ولسی ادب کې په ټاپه پسې دویم اهمیت د چاربیته دی. چاربیته د ولسی ادب هغه سند ته چې تاریخي معلومات یې سینه په سینه مونږ ته رسولې دي. فاصلې د ولسی ادب هنداره ده. په دې کتاب کې ټول ولسی اسناد، ټپه، چاربیته، نیمکه، رباعي، مثنوي، ماما، مرثیه، ولسی غزل، سندره او لوبه شتون لري. فاصلې د ولسی ادب په پنګه کې یو ګټوره اضافه وګڼله. سید زمان صبا، هم پښتو نیوز، برخیله، ملکان.